د ملکي خدمتونو د مامورینو د کړنو د ارزونې په موخه د روزنیز ورکشاپ جوړېدل. د کندوز ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د ولایت مقام د مامورینو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ کړ. د مسؤلینو په وینا د دې ورکشاپ موخه د ملکي خدمتونو د مامورینو د کاري او مدیریتي مهارتونو لوړول، د ملکي خدمتونو د کارکونکو د کړنو ارزول او له ټاکل شویو معیارونو سره د دوی د وړتیا برابرول په ګوته کوي. د اسلامي امارت له حکومت څخه د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو مشروع غوښتنه د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي چې په تیرو کلونو کې له برېښنا څخه ګټه نه ده اخیستې، اوس له اسلامي امارت څخه غواړي چې د دې ولسوالۍ د برېښنا بند په جوړولو سره د برېښنا په برخه کې د خلکو مشروع غوښتنې ورحل کړي. ویل کېږي په خان آباد ولسوالۍ کې د برېښنا بند د جوړېدو په صورت کې به دغه بند 10.5 میګاواټه برېښنا تولید کړي چې د کندوز د مرکز په ګډون به د دغه ولایت د 4 نورو ولسوالیو اړتیاوې هم پوره کړي. په دشتیارچي ولسوالۍ کې د څښاک پاکو اوبو له شبکې څخه ګټه اخیستل. د WFP دفتر څه د پاسه 4.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د دشتیارچي ولسوالۍ د چارواکو په همغږي د څښاک پاکو اوبو د شبکې له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې د څښاک پاکو اوبو ته لږ لاسرسی لري. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د کار په بدل کې د خوراکي توکو د پروګرام پیل. د WFP دفتر په خان آباد ولسوالۍ کې د کورنیو د اقتصاد د ودې، د چاپیریال د ستونزو د حل او د بیروزګاره خلکو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه یو پروګرام طرح کړی دی. ګمارل شوي کسان باید د کانال پاکولو او د کلیوالي سړکونو جوړولو په برخه کې کار وکړي او دوی به د معاش په بدل کې د دې نړیوال مرستندویه سازمان څخه خواړه ترلاسه کړي.